د لاندې په کال 2011 کې لسم کې دا ترمیم پاس شو. په لسم کې بنیادی د ساینس چې کوم مضامین دي د هغې نصاب جوړ شو، هغه ټولو صوبو مو واخیسته. خو د سماجي علومو یا د ادب یا د دې نورو سیزونو باندې کار نصاب خو یو ډېر اوږد پروسس دی، نو هغه بیا حکومت ډسکنټینیو شو. بیا د هغې نه پس زمونږ چې کوم انټر بورډ کمیټي اف منسټرز ده د تعلیم چې هغه په وفاقي سطح باندې جوړه چې هغې به دا نصاب د عمل ګوري. هغې اوسه پورې په یو میټینګ کې هم د نصاب د اثرنو جوړولو تعین نه کړی. صحیح. اخیری تپوس مې دا دی چې دغه کومې غلطي دي په نصاب کې ادبي او تاریخي او نور چې کومې فکري مغالطې دي د دې د لرې کولو دپاره یو عام وګړی څه کولی شي یا په کومه طریقه کې دی شي؟ چونکې موجوده وخت کې که تاسو وګورئ په نوم باندې خو ډېر پښتانه دي چې هغه په اسمبلی کې ناست دي، به کولې زموږ چې کوم د سیاسي ګوندونو والا ملګري دي هغې دا خبره کوي چې هغې د پښتو ادب دپاره یا د پښتنو د غږ د اوچتولو دپاره څه نه کوي. یو عام وګړی یا عام خلک به د دې دپاره څه کوي یا زموږ چې کومه پوهه خلک دي هغې به څه کوي د دې دپاره؟ دا به کوي د اندن چې موږ وکړل سټډي سرکل به کوي. زه به خلکو ته مخ خیم، خلک سیاسي ملګري به راغونډېږي، هغې به یو غونډه جوړوي او ستا غوندې صحافي به راځي، هغه به د دې ریپورټینګ کوي او هغه به قام ته رسوي. په دې طریقه به اویرنس راځي او په دې طریقه به یو سوشل پریشر په دې سیاستدانانو کریټ کېږي چې هغې زمونږ ما خو ته وي که نه چې کوم نصاب زما معاشي ستونزې نه حل کوي، د هغې ما سره څه کار دی. نو زما د خورې معاشي ستونزې چې دی دا نصاب نه حل کوي، زه به په دې سیاستدانانو پریشر اچوم چې زما په نصاب کې داسې شی نه واچوي، داسې مضامین واچوي، داسې ټیکنیکل ایجوکیشن واچوي چې هغه زما ماشوم هنرمند کی او هغه په خپله د خپلې انغري بلولو جوګه شي چې هغه انغري خپل ځان له ګټي. نو دا یو ډېر لوی ښه اقدام دی، په دې طریقه کې دی شي. ټیک شو، ډېره مننه. جمهور خو مت کړی وو خو څه داسې خبرې وې چې هغه د مشاعرو سره حل کېدی نه لکه هغه په ذهنونو کې کومې مغالطې پرتې دي یا داسې نور. نو مونږ سوچ راغلو، فکر راغلو چې مونږ یو داسې کور شروع کړو لکه د ملک په نورو لوکو کې کېږي، په مردان کې کېږي، په صوبې کې کېږي، داسې په کوټه کې کېږي یا په کوټ بنو مردان د ټولو پښتنو په سیمو کې داسې سټډي سرکل کېږي او ډېر ښې نتیجې ورکوي. نو دغې وجې نه مونږ هم وویل چې په د خپله لوکه کې چونکې د لاس کوله چې کومه د یو سخت اپریشن نه تېره شوې وه، لکه څنګه په نورو خبرو باندې اثر غورځېدلی دی، په ژوند باندې، په اقتصاداتو باندې، همدغه شانتې په ادب باندې هم یو اثر غورځېدلی و. نو دغه متدو دپاره د دغو خلکو د پرمختګ دپاره خلکو کې ادبي ذوق پیدا کولو دپاره د علم د شوق د ذوق زیاتېدو دپاره موږ د دغو سټډي سرکلو انشاءالله آغاز کړی دی. نو سټډي سرکل دا یو آګاهي دو، یو اویرنس دی او د څومره د دنه مخکې چې موږ په د نسل د پښتنو په دماغو کې څه شی دي دا ټول د غلط اویرنس وجه ده، یعنې په غلطه طریقه باندې دا چې کوم دي دغو له ښودنه شوي دو، دغو حافظې چې کومې د مفلوجې کړې شوي دي. نو پازیټیو کمنټس چې کوم دي یا مثبت پروګرامونه چې کوم دي دغه رنګې نو دغو سره به انشاءالله تعالی چې دغو حافظې واپس زویله روشي او کم از کم نوی نسل خو به چې کوم دی دغو خیالات او فکرونو سره اشنا شي. سرکل د سټډي سرکل بیسیک چې کوم بنیادی مقصد وي هغه دا وي چې خلکو کې شعور راشي، خلکو ته یو د لارښود په شکل باندې ملګري ملو شي او هغو د مشرانې یا د هغو د لارښود یو رود روان شي. نو ما په خیال چې د معاشرې د سسټین کولو یا د بیلنس ساتلو لپاره دا بنیادي شی نه چې په خلکو لاول شعور ورکا. اوس په دغه سټډي سرکل کې نن چې تاسو وکتل په دې کې هغه بنیادي نکتې په ګوته شوې چې مونږه یو ماشوم لیګو سکول ته هغه کالج ته زیاتې پروسس نه تیریږي، ماسټر لیول پی ایچ ډي ته لاړ شي. د هغه سره د فکري مغالطې چې دا ټکي استعمالیږي، فکري مغالطه دا ډېره هم ټکی دی، دغه شی ورسره مل وي، دا ماشوم په دغه چوکاټ کې را جوړ شي، په ده باندې دومره خواري وشي چې 14 کاله 20 کاله خواري پې شوي وي. دغه بیا ته که هر څومره کارآمده سټیزن جوړول غواړي خو هغه کارآمده ځکه نشي چې هغه ټیکنیکلی جوړ شوی وي. په کار دا ده چې د حقیقت مخه هر سړی حقیقت مخه وکړي، حقیقت خوښ کړو او حقیقت کام ته مونږ په ګوته کړو. دا زمونږ نن پروګرام تاسو وکتو، انشاءالله پر روانو پروګرامونو کې به نور هم تاسو ته داسې ګټور د پښتو د شعر و ادب او د تاریخ او د کلتور په حوالې سره پروګرامونه درته راوړو. زمونږ د فیسبوک پیج که تاسو نوی لایک کړی یون د منزل په لور هغه هم
در سره لایک کړئ او که زموږ د یوټیوب چینل ثاقب افریدی آفیشل تاسو سبسکرایب کړئ نو هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړل. تر بل ملاقات پورې الله پامان.